احمد مسعود وای نن می تعبیر په حقیقت بدل شو. نن سار وخت چې کله له خوبه پاڅېدم مولا یعقوب راته یو څو زنګونه وهلي وه. له هغه وروسته یې راته وویل ډېر په تمنا مې زنګ در وهلی او ګران افغانستان ته درته د راتګ بلنه درکوم. راشه او په ګډه د افغانستان په آبادۍ کې را سره برخه واخله. ستا هر قسمه ضمانت زه درکوم. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود وای نن می تعبیر په حقیقت بدل شو. نن سر وخت چې کله له خوبه پاڅېدم تلیفون ته مې څو زنګونه راغلي وه. موبایل مې چې کله راواخیست سمدستي بیا پرې زنګ راغی. نمبر د افغانستان و اوکې مې کړ. د جوړتازه نه وروسته مې ترې وغوښتل وبخئ څوک یاست. ځواب یې راکړ د افغانستان منتخب دفاع وزیر یعقوب یم. ریکارډ می شروع کړ. ځواب می ورکړ وزیر صاحب جوړ په خیر یاست. وی ول شکر دی ستاسو صحت د الله جل جلاله څخه غواړو. د جوړتازه نه وروسته راته وویل ډېر په تمنا مې زنګ در وهلی او ګران افغانستان ته درته د راتګ بلنه درکوم. راشه او په ګډه د افغانستان په آبادۍ کې را سره برخه واخله. پر تاسو د بیت المال پیسې مصرف شوي باید حق ادا کړه. تاسې ته افغانستان ضرورت لري. راشه خپل هیواد ته ستا هر قسمه ضمانت درکوم. د مخکې په توپیر به څو چنده ستا زیات احترام او قدر به مې وي. هیله کوم هیواد ته راستون شه تر څو د افغانستان په سمبالښت کې حد نه زیات ضرورت موږ تاته لرو. افغانستان مو ګډ کور دی او په شریکه به یې راپورته کړو. د ټولو خبرو د اورېدو نه پس مې ورته ځواب ورکړ چې خامخا درګرځم او یو جهان مننه له تا څخه چې ماته دې هم وخت راکړو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تربیه، خیر چارې.